ګرانو دوستانو سلامونه مې ومنئ. هیله ده ټول جوړ او روغ یاست. نن موږ د سې درس وایو. سې د پښتو الفبا اووم توری دی. سې د س آواز ورکوي او په انګلیسي کې په اس لیکل کیږي. ستاسو تی او ټی په یاد دی؟ تی او ټی هم د سې په رقم لیکل کیږي، خو تی دوه ټکي درلودله، ټی هم دوه ټکي درلودله، خو تر لاندې یې وړغندی درلودلی. او سې چې ده هغه صرف درې ټکي لري. نو راځئ د سې درس ته ولاړ سو. سې ثواب، ثواب یعنی ریوارد. ثابت او ثریا ښه کارونه کوي. ښه کارونه ثواب لري. تاسو ګورئ دا هلک و نجلۍ، دا هلک چې دی ثابت نومیږي او نجلۍ چې ده ثریا نومیږي. دوی ولې ښه کارونه کوي؟ هغه په دې چې دا سپین ږیری سړی چې دی دا کڅوړې نسي رااخیستلی، نو دوی کومک ورسره کوي، مرسته ورسره کوي. نو په همدې خاطر ښه کارونه کوي او ښه کارونه ثواب لري. تاسو دا جملې یوارې بیا را سره تکرار کړئ. ثابت او ثریا ښه کارونه کوي. ښه کارونه ثواب لري. تاسو ګورئ په ثابت، ثریا او ثواب کې سې راغلې ده. اوس به وګورو چې که سې د یو لغت په سر، په مابین او یا آخر کې راسي نو څنګه ایسي. سې ثواب، ګلسم او عبس. عبس ته په انګلیسي ویسټډ وایي یا ویسټینګ وایي. تاسو ګورئ د دغه هلک غاښونه مینځي خو اوبه یې عبس تویږي، ناحقه تویږي. نو موږ ګورو چې په ثواب کې سې په سر کې راغلې ده، په ګلسم کې دغه نجلۍ چې ده د دې نوم ګلسم ده، په ګلسم کې سې په مابینځ کې راغلې ده او په عبس کې سې په آخر کې راغلې ده. اوس نو تاسو راته ووایاست چې په دغه حروفو کې سې کومه یوه ده؟ آفرین، سې دا د مابینځ ده. شابوس. دا درس به تاسو په خپلو کتابچو کې 3 وارې ولیکئ او خپل مور و پلار ته به یې ورښکاره کړئ. سې ثواب، ثابت او ثریا ښه کارونه کوي. ښه کارونه ثواب لري. تر بیا مو پر خدای سپارم، په مخه مو ښه.